د قلم مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتشپیتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 250 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون قسم دې په قلم او په هغه څه چې لیکونکي لیکي ته د خپل پروردګار په پیژوینې سره لیونی نه او په یقیني ډول ستاسو لپاره داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅ کله پای ته رسیدونکې نه ده او بهشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لري فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ډیر ژر به ته هم وګوري او هغوی به هم وګوري چې تاسو نه څوک په لیونتوب اخته دی إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ستا پروردگار هغه خلک هم پیژني چې د هغه لارې نه بیلاری شوي دي او هغه کسان هم خې پیژني چې پر سمه لار دي فلا تطع المكذبين نو لدې کبله ته هیڅ کله د دغه دروغجن ګڼونکو تر اغېزې لاندې مه راځه ودوا لو تدهن فيدهنون دوی غواړي چې کته یو څه نرم شي نو دوی به هم نرمي وکړي ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين اڅکله دیو داسې چاته راغیزي لاندې مرزه چې زیات قسم خور او بی اعتبار دی پیغورونه ورکوي خبري وړي راوړي د نیکی منکون کیده په ظلم او زیاتی کې لا حد تیریدونکی دی سخت بد عمل دی دلازار دی او د دې ټول عیبونو ترڅنګ بد ذات دی په دې اساس چې هغه د ډیر شتمنۍ او اولادونو خاوند دی إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين کله چې هغه ته زمونږ آیاتونه ورول کیږي نو وایي چې دا خو د پخواني وختونو افسانې دي سنسمه على الخرطوم ډیر ژر به موږ د هغه په پوزه باندې داغ ولګو إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون مونږ دوی یعنی د مکی خلک هماغه چې په ازموینه کې اچولې دي لکه چې دیو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولې کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباون کې به ارو مرو د خپل باغ میوه را ټولې کړي او هغوی هیڅ ان شاء الله نه ویل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم هغوی د شپې په خوب ویدو چې ستاسو پروردگار له لوري پر هغه باغ یو آفت نازل شو او داسې شو لکه لو کړه کښت چې ګواکې په هغه کې هیڅ شی نه و فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين په سباون کې هغوی یو بل ته سره نارې کړې چې کله میوه ټولونکي یاسنو د سهار په توره خړه کې د خپل کښت خواته ورشي فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين نو خو زیدل او پټ پټ سره ویل چې نن به په باغ کې تاسو ته هیڅ یو به وزله را نشي وې د څنور کولو د تصمیم په نیولو سره سهار په توره خړه حالت داسې په بیړه ورغلل چې تا به ویل هغوی د میوې په ټولولو برلاسي دي فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون وکله چې باغ په دغه حال ولید نو ویل
مونږ لاره غلطه کړې ده نه بلکې مونږ له دغه نعمت څخه محروم پاتې شو قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون په هغه کې چې کوم یو تر ټولو ښه سړی و هغه ویل ما تاسو نه ویلي چې تاسو خدای په پاکي یاد کړئ او وایي که خدای وغواړي داسې یا هغه څه به وکړو قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وی ویل پاک دی زمون پروردگار پر احتیاج چې مونږ ګناه کاوه فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بیا له هغونه هر یو پر بل پراچوله قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين په پای کې ویل خواشینی د زمون پر حال به شکه چې مونږ سرکشه شو یو عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون کېدای شي چې زموږ پروردگار مونږ ته په بدل کې لدین الله خو باغ را په برخه کړی مونږ خپل پروردگار خواته ورګرځو كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون همداسې وی عذاب او د آخرت عذاب لدین هم ډیر لوی دی کاش کې دوی په دې پوهېدلای إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم په باوري ډول خدای ویریدونکو خلکو لپاره د حقوق پروردگار په وړاندې په نعمتونو مالا مال جنتونه دي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ایا موږ د امر منونکو حال د مجرمانو په څیر کو ما لكم كيف تحكمون پر تاسو څه شوي دي تاسو څنګه حکم صادروي أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون ایا له تاسو سره کوم کتاب شته چې په هغه کې تاسو ولولئ چې تاسو لپاره ارومرو حالته همغه څه دي چې تاسو د ځان لپاره خوښوي أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یانو آیا تاسو لپاره پر موږ د قیامت تر ورځې پورې چې داسې ژمنه او تړون ثابت دی چې تاسو ته به همغه څه وي چې تاسو حکم صادروي سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين نو دوی نه پوښتنه وکړه له تاسو نه څوک دې ځانن دی یا د دوی څنګه لري شریکان دي چې هغوی د دې ذمہ وهلي وي که دا خبره وینو خپل شریکان دي راولي که دوی ریښتونی وي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون کوم ورځ چې سخت وخت راشي او خلکو ته د سجدې کولو بلنه ورکړل شي نو دوی به سجده ونشي کړای دوی سترګې به ښکته وي ذلت به پرې خورېدونکی وي دوی چې کله روغ رمټو په هغه وخت کې دوی د سجدې کولو لپاره بلل کېدل او دوی انکار کاوه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين نو ای پیغمبره ته د دې کلام د دروغ غنونکو موضوع ماته پرېږده مونږ په داسې توګه دوی په قرار د تباہی خواته بوزو چې دوی خبره هم نوي زه دوی ته مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر قوي ده أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون تل دوی نه څه اجر غواړي چې دوی د جریمې د درانه پیټي تر فشار لاندې کیږي أم عندهم الغيب فهم يكتبون له دوی سره د غیب اسرار دي چې دوی هغه لیکي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم نو د خپل پروردگار د پریکړې تر صادریدو پورې صبر وکړه او د کب د خاوند یعنی یونس غوندې مکه کله چې هغه دعا کړې و او هغه له غمه ډک شوی و لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم
که د هغه د پروردګار مهرباني ور باندې نه وای شوی نو هغه به ملامت په سپیرو ډاکې غورځول شوی وای. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. په پای کې د هغه پروردګار هغه غوړه کړ او هغه له صالحو بندگان څخه وګرځاو. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. کله چې دغه کافرانو د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري چې ته هغه ولې نو تاسو داسې سترګې اړوي چې گویا ستا په کې به وخوي او وایي چې د هارون مرو لیوانای دی. په داسې حال کې چې دا قرآن خود ټول نړیوالو لپاره یو نصیحت دی.